مهم خبر د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو دوام وغنده. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان پرون دوشنبې په یوه اعلامیه کې طالبانو په دې وغندل چې له واک ته رسېدو 3 کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دې سازمان په طالبانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بېدرکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان یې عدالت ته له لاسرسي څخه محروم کړي دي. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نورو چمشي ویډیو تر بیا خیر چارې ښه وخت.